د یاسین مبارکه سوره چې د قران عظیم شان شپږ سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. دریاتیا مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. یاسین قسم ده په قرآن حکیم چې ته په یقیني ډول پیغمبرانو څخه په سم لار. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. او دا قرآن د برلاسی او رحم لرونکي ذات لخوا نازل کړی شوی دی ترڅو چې ته یو داسې قوم متوجه کړي چې د حقوق لرونه نیکونه متوجه کړی شوی نو او لدې کبله هغوی په غفلت کې غورځېدلي دي. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لدوی نه زیاتره خلک د عذاب د فیصلې وړ ګرځېدلي دي. له همدې امله هغوی ایمان نه راوړي. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. مونږ د هغو په غاړو کې توقونه چولې دي چې په هغو سره هغوی تر زنو پورې نښتي دي. له دې امله هغوی سرونه پورته نیولي ولاړ دي. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. مونږ یو دیوال د هغو په مخ کې درولای دی او یو دیوال د هغو تر شا. مونږ هغوی په خلی دی هغوی اوس هیڅ نه ویني. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. د هغو لپاره یو شان ده که ته هغوی خبردار کړی او که نه کړی دوی به یې نه مني. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ته خو هماغه څوک خبردار کولای شي چې د نصیحت پیروي وکړي او لنالیدلی رحمان خدای نه وویریږي. هغه ته د بخښنې او غوره اجر زیری ورکړه. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. مونږ په باوري توګه یو ورځ د مړو ژوندۍ کوونکي یو. کومې چارې چې هغه سره رسولي دي مونږ هغه ټولې لیکو او کوم آثار چې هغه ورسته پریخي دي هغه مونږ ثبتو. مونږ هر څه په یو څرګند کتاب کې درج کړی دي. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. دوی ته د مثال په ډول د هغه کلی د خلکو قصه واوروه چې کله هغه ته پیغمبران راغلي. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. کله چې موږ هغه ته دوه پیغمبران ولېګل او هغوی دواړه دروغجن وګڼل بیا موږ دریم د مرستې لپاره ولېږل او هغوی ټول وویل موږ تاسو ته د پیغمبرانو په توګه لېږل شوي. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. د کلی خلکو وویل تاسو بل څه نه مګر زمون په څیر څو انسانان او رحمان خدای هیڅ کله کوم څه نه دی نازل کړي. تاسو محض دروغ وایي. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. پیغمبرانو وویل زمون پروردگار پوهیږي چې مونږ ارومرو تاسو ته د پیغمبرانو په توګه لېږل شوي یو. وما علينا إلا
او پر مونږ باندې لروخانه څرګند پیغام رسولونه پرته نور څه مسؤلیت نشته. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. د کلی خلکو ویل مونږ خو ستاسو قدمونه د ځان لپاره بد فعال ګڼو. که تاسو لاس وانه خلئ نو مونږ به تاسو سنگسار کړو او زمونږ لخوا به تاسو ته دردناک عذاب ورسیږي. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. پیغمبرانو جواب ورکړ ستاسو بد فعل خو په خپل له تاسو سره دی. دا خبرې تاسو له دې کوي چې تاسو ته نصيحت وشو. اصلي خبره دا ده چې تاسو له حد وتلی خلک. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. په دې ترڅ کې د کار لری ګوخینه یو سړی په منډه راغی او ویل ای زما قومه د پیغمبرانو پیروي غوړه کړی. د هغو خلکو پیروي وکړي چې له تاسو نه څه اجر نه غواړي او پر سمه لار دي. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. او زنو ولی د هغه ذات بندگی و نکړم چې هغه ز پیدا کړم او د هغه لوري ته تاسو ټول ورګرځیدل دي. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. ازله هغه پرته نور معبودانو نیسم. په داسې حال کې چې رحمان خدای ماته د څه ځان رسولو اراده وکړي نو نه د هغو شفاعت ماته څه په کار راتلی شي او نه هغوی ما ژغورلی شي. که زه دا کار وکړم نو زه به په څرګنده ګمراهۍ کې اخته شم. ما خو ستاسو په پروردګار باندې ایمان راوړ. تاسو هم زما خبره ومنئ. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. په پای کې هغه خلکو هغه وواژه او هغه ته وویل شول چې ننوځه جنت ته. هغه وویل کاش کې زما قوم ته معلومه وای چې زما پروردګار د تشی له عمله ماته بخنه وکړه او زی په عزتمندو خلکو کې داخل کړه. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. لهغه ورسته د هغه پر قوم مونږ له اسمانه کوم لکر را کوز نکړ. د لکر لیګو ته زمونږ څارتیا نه و. فقط یو چیغه وشو او په ناڅاپي ډول هغوی ټول مړه یخ کرخ ولوېدل. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. افسوس د بندگانو په حال باندې هغه ته چې هر پیغمبر راغی په هغه پورې ملنډي مسخري وکړي. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. آیا هغوی نه دي لیدلي چې موږ له هغو نه مخکې څومره قومونه هلاک کړي دي او له هغه وروسته بیا هغوی هیڅکله د دوی خواته راستانه نشول. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. دوی ټول به یو ورځ زموږ په وړاندې حاضري. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. او د دوی لپاره مړز مکه ونی خانه ده موږ هغه ژوندۍ کړه او له هغې نه مو غله راویستله چې دوی خوري. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب
وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون مونږ په هغه کې د خرما او انګورو باغونه پیدا کړل او له هغې نه مو چینی راو خټولې ترڅو چې دوی د هغې میوې وخوري دا هر څه د دوی د خپل لاسونو پیداوار نه دي نو آیا دوی شکر نه باسي سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون پاک دی هغه ذات چې هغه د ټولو اقسامو جوړې پیدا کړي که هغه د زمکې له نباتاتو څخه وي یا په خپل د دوی له جنس یعنی انساني نوع څخه یا له هغو شیانو څخه چې دوی حتی پیژني قدر هم نه وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم د دوی لپاره یو بل نه خانه شپه ده مونږ د هغې له پاسه ورځ استکو نه پر دوی تیار خوري او لمر هغه د خپل استوګنځي خواته ځي دا د خورا ډیر د قدرت خاوند په ذات وضع کړی حساب ده والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم او سپوږمۍ د هغې لپاره مونږ پړاوونه ټاکلي دي تر دې پورې چې له هغو پړاوونو نه تیرېدلو سره بیا هغه د خرما وچه څانګه غوندې شي لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ندل مر په وس کې دا شته چې هغه سپوږمۍ ونیسي او نشپه پر ورځ مخکې کېدلای شي دا ټول په یو فلک یعنی مدار کې لامبو وهي وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون د دوی لپاره دا هم یو نښانه ده چې موږ د دوی زوزات په ډکه شوی کشتۍ کې سپاره کړل او بیا موږ د دوی لپاره همغه سي کشتۍ نورې پیدا کړې چې دوی پکې سپریږي وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ که موږ وغواړو نو دوی به غرق کړو هیڅوک به د دوی فریاد اوریدونکي نه وي او دوی ته به په هیڅ ډول نجات ورنکړ شي فقط همدا زموږ رحمت دی چې دوی ژغوري او تر یوې ټاکلې مودې پورې له ژوند د ګټې اخیستلو فرصت ورکوي وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دوی ته چې کله ویل کېږي چې له هغه عاقبت نه ځان وژغوري چې ستاسو مخې ته راځي او ستاسو تر شاته شوی دی شاید پر تاسو رحم وکړای شي نو دوی ځان ناګه راچوي وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين دوی ته چې د دوی د پروردګار له آیاتونو څخه هدایت راځي دوی ورڅخه مخ اړوي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ او کله چې دوی ته ویل کېږي چې الله تاسو ته کوم روزي درکړې ده له هغې نه یو څه د الله په لار کې هم ولګوي نو دغه کسان چې کافر شوي دي ایمان راوړونکو ته په جواب کې وایي آیا موږ هغه ته خواړه ورکو که الله غوښتي وای نو په خپل به هغه ته خواړه ورکړو تاسو خو بيخي گمراه شوي ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين دوی وایي چې دغه د قیامت اختار به کله تر سره شي وخی که تاسو رښتینی ما ينظرون إلا صيحة
واحدة تأخذهم وهم يخصمون. په اصل کې چې دوی کوم شي ته سترګې په لار دی هغه فقط یو هیبتناک چیغه ده چې په ناڅاپي ډول به دوی په هغه حالت کې راګیر کړي چې دوی په خپل دنیوي چارو کې شخړه کوونکي وي. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. او په هغه وخت کې به دوی وصیت قدر هم نه کړی شي نه به خپل کورونو ته بیرته وګرځیدای شي. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. بیا به یو شپېلې پوکړه شي او په ناڅاپي ډول به دوی د خپل پروردګار حضور ته د وړاندې کېدو لپاره له خپل قبرونو څخه راوځي. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. په ورختای سره به وای اوه دا چا موږ له خپل قبرونو څخه راپاتولو دا همغه شاید چې رحمان خدای د هغه وعده کړو او د پیغمبرانو خبره رښتیا و. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. صرف یو قوي आवाज به وي او ټول به زمون په وړاندې حاضر کړی شي. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. نن به پر هیڅ چا د یو بڅری په اندازه ظلم نشي او تاسو ته به هغه څه بدله درکړی شي لکه څنګه چې تاسو عمل کوئ. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. نن جنتیان په خوندونو اخیستلو کې بوختي. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. غوی او د هغو مېرمنې به ګڼو سیورو کې وي بالښتونو ته تکیه کوونکي. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. د خوراک څخه هر راز خوندور شیان هلته د هغو لپاره موجود دي. سلام قولا من رب رحيم. هر څه چې هغوی وغواړي د هغو لپاره حاضر دي. د مهربان پروردگار لخوا هغو ته سلام ویل شوی دی. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. او ای مجرمانو نن تاسو بیل شئ. د یاسین مبارکه سوره چې د قران عظیم شان شپږ دیرشمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. درې اتیا مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لشپېتم آیات څخه اوري. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. اې د آدم اولادونو آیا ما تاسو ته هدایت نو کړی چې د شیطان بندگی مکوئ هغه ستاسو ښکارا دښمن دی او یوازې زما بندگی وکړئ دغه سم لاره ده. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. خو سره له دې شیطان له تاسو نه یو لوی ډله گمراه کړه آیا تاسو نه پوهیدلی؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون. دا هماغه دوزخ دی چې له هغه نه تاسو ویرول کېدلی. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. کوم کفر چې تاسو په دنیا کې کاوه د هغه په بدله کې اوس د سوان مواد شي. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نن مونږ د دوی خولې بندو د دوی لاسونه به له مونږ سره خبرې وکړي او د دوی په کې به شاهدي ووهي چې دوی په دنیا کې څه په کسب ګټلي دي. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون.
که موږ غواړو نو د دوی سترګې به پوښلې هواري کړو بیا د دوی د لارې خواته په ځغستلو وګوري څنګه به دوی لار وویني ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون که موږ غواړو نو موږ به دوی پر همدې خپل ځای په داسې شان مسخه کړي پرېږدو چې دوی نه وړاندې د تلو وسو لري او نه د بیرته ستنېدلو ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون چاته چې موږ اوږد عمر ورکو د هغه ساخت موږ سرچپه کوو د دغه حالاتو په لیدلو سره دوی نه پوهیږي وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين مونږ دغه پیغمبر ته شعر نه دی ورزده کړی او نه شاعري له سره خایي دا خو یو نصیحت دی او روخانه لوستل کېدونکی کتاب ترڅو چې هغه څوک وډار کړي چې ژوندۍ وي او پر انکار کوونکو باندې د عذاب خبره ثابت شي اولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون آیا دوی نویني چې موږ په خپل لاسونو سره جوړو شویو شیانو څخه د دوی لپاره څاروي پیدا کړل او اوس دوی د هغو خاوندان دي وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون موږ هغه په داسې شان دوی ته رام کړی دي چې له هغو نه پر ځینو باندې دوی سپریږي د ځینو دوی غوښه خوري ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون او په هغو کې د دوی لپاره راز ګټي او د څخلو شیان دي آیا دوی شکر نه باسي واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لدې هر څه سره دوی له الله جل علا شانه نه پرته نور خدایان نیولې دي او دا هیله لري چې له دوی سره به مرسته وکړي لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ویلو دوی سره هیڅ مرسته نشي کولای بلکې برعکس دوی د هغو لپاره تیار سي لخر جوړ شوی دی فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون خانو کومي خبرې چې دوی جوړوي هغه د تاونه زوروي د دوی په پټو او ښکارا ټولو خبرو باندې مونږ پوهیږو أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين آیا انسان ندی لیدلی چې مونږ هغه له نطفه نه پیدا کړو بیا هغه ښکارا شخړه کوونکی شو وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم اوس هغه پر مونږ پورې مثالونه تړي او خپل پیدایښت هیروي وای څوک به دغه هډوکی را ژوندۍ کړي چې کله دا وراست شوي وي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون دته وای دا به همغه ذات ژوندۍ کوي چې هغه مخکې دا پیدایښت کړی او هغه د پیدایښت په هر کار پوهیږي هماغه ذات چې ستاسو لپاره لښنی سمسوري ونی څخه اور پیدا کړ او تاسو له دین خپل غریب لوي أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم هغه ذات چې اسمانونه او ځمکه پیدا کړل په دې باندې قادر نه دی چې دوی په څیر پیدا کړی شي
ولین په داسې حال کې چې هغه ماهر خلاق دی. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هغه خو چې کله دی وشي اراده کوي نو د هغه کار هم دومره دی چې ورته حکم وکړي چې شه او هغه کیږي. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. پاک دی هغه ذات چې د هغه په لاس کې د هر شي بشپړ وس واک دی او د هغه لوري ته تاسو ورګرځي.